حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی نه شپږ دیرش کسان د جمعې په ورځ باندې پټکي په سرو ګیري پریخي وي ښه متشرعو د مسجد په اول صف کې به ولاړو خو بیل بیل د مسجد نه ویسته ورته په نوم باندې په ګڼه مجمع کې په منبر باندې دا آواز یې وکړو قم یا فلانو فإنک منافق فاخرج قم یا فلان فإنک منافق فاخرج د بیل بیل نوم یې واخیست عمر سے فرمایي وي ما باندې د جمعې د مانځه ناوخته شوی وي زه م ویرېدم چې ګینې یاره دې خلکو ناوخته کړی ځکه د جومات نه ویسته وایي دننه ننوتم او غلی کېناستم هسې نه چې نبي علیه السلام په ما غوسه وکړي خو د مجلس حالت مې معلوم که چېرې دا منافقین دي په جامه د مسلمانۍ دي او نبي علیه السلام ایستلي دي نو وایي زه پوه شوم په دغه وخت کې زه پاڅېدم او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ګونټو کېناستم کله چې به ما دا الفاظ وویل چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا نو په دغه وخت کې به د نبي علیه السلام غصه سړه شوه نو بیا به نبي علیه السلام مبارک نرمي راوړه په خپل بیان کې وایي ما ورته وویل چې یا رسول الله ما ته حکم وکړه چې د دغه منافقینو نه سرونه ووام وایي نبي علیه السلام راته وفرمایل چې دا په ظاهره باندې په جامه د مسلمانۍ دي که چېرته زه امر تا ته وکړم د دوی د سر د وهلو وایي بیا به خلک ما پسې پروپیګنډه کوي چې نبي علیه السلام خپل صحابه چې دی هغه ووجل حالانکې دا صحابه نه دي د صحابو په جامه کې دا منافقینو